خان بابا ډاکټر خان تحریک یعنی خپلواک پښتونستان غورزنګ خزو ته په قوم کې په کوم نظر ګوري؟ مطلب مونږ خزو ته په قوم کې په کوم نظر ګورو؟ خزا زما په خیال چې د انسانیت لازم برخه ده، د قوم لازم برخه ده، د پرمختګ لازم برخه ده. څوک خپل نسل کامیاب لیدل غواړي کنه نو هغه د بهترین غېږې بندوبست وکړي د خپل نسل دپاره. او زما په خیال چې بهترین غېږه هغه ده چې کم تربیت یافته وي، کم چې ستا د نسل تربیت کولی شي. یو کس که تربیت یافته وي نو ستا د نسل به تربیت وکړي او هغه به یو ښه جوګه طرف ته بوځي. زما په خیال که نن زه لږ څه پیژنم یا په خپل ځای ولاړ یم نو په دې کې زما د مور د غېږې ډېر غټ لاس دی. نو مور چې دی نو دا یو لازم داسې نه چې اهم لازم جز دی. د مور چې پوهه وي نو قوم پوهه وي، خاندان پوهه وي. نو که چېرته یو قوم چې دی هغه پرمختګ کول غواړي نو هغه له پکار دی چې د جینکو په تربیت باندې، د ښځو په تربیت باندې هغه د زما په خیال د هر څه نه زیاته پیسه خرچ کړي، د هر څه نه زیاته توجه ورکړي. بله پکې دام ده چې یو زما د لور خور علاج زه غواړم چې زما د قوم لور خور وکړي. نو دې دپاره تعلیم ډېر ضروري دی. که زه غواړم چې یاره زما په نادرا کې لکه نن سبا دا ډېر دغه دی چې زما د نادرا کې چې دی نو زما د لور خور شناختی کارت، پاسپورټ وغیره دا څیزونه چې دی نو زما لور خور جوړ کړي، زما د لور خور شناختی کارت وغیره چې دی نو زما د قوم لور خور جوړه کړي. نو دې دپاره دغه تعلیم ضرورت دی. یوازې تعلیم ضرورت نه دی، هغوی ته به هغه اجازت به هم ورکوي، خو د اجازت سره سره به د هغې تربیت هم کې چې یاره دا بهر محشر چې ده که نه دا ځنګل دی. اوس که ته د سرکس نه یو ازمرې ځنګل ته بوځې که نه نو دا یاد ساته چې که هغه د ځنګل د دغه نه کړوړه د دغه نه خبر نی نظام نه نو سپي به هم مات کړي. نو ښځه که مونږ تعلیم طرف ته وباسو، خپل لور خور که مونږ د آفیس ورک ته وباسو، دفتري کار ته وباسو یا قومي دغه ته وباسو نو د هغې تربیت ډېر اهم دی. داسې نه چې هغه بهر دا ځناور چې دي که نه دا سپي چې دا یې مات نه کړي. نو ځکه دا قسمه شیزونه چې دی نو دا زموږ په ښوونځو کې هم شته، دا زموږ په کالجونو کې هم شته، دا زما په خیال زموږ په پوهنتونونو کې هم شته. تاسو تېره ورځ به زما په خیال دا واقعیت کیدای شي دغه کوېسچن دې وجې نه تاسو رایز کړی وي او واقعه به کتلي وي چې یاره څه غلیظ خلکو چې دی نو د جینکو د زما په خیال دا د جینکۍ په کور د بندولو یا د شکی خلکو یا د دغه خلکو هغه دغه کول دي چې یاره خپلې لوڼه خویندې بار ته مه پرېږدئ. دا یو دغه خورول دي، کوشش دی. خو لازم ده دا یاد ساتئ چې قوم پرمختګ دپاره د قوم د بهترین دغه ته هسکې غړي ژوند ته راوستو دپاره ښځه ډېر لازم شی دی. تربیت یافته ښځه او تربیت یافته ښځه چې دی نو دا په خپله نه کېږي. ګورئ دا چې دی نو دا به د قوم نمایندګان چې دي دوی ته به داسې یو ترتیب جوړوي، دوی ته به یو نظام تعلیم داسې جوړوي چې د هغوی پکې تربیت وکړي. او هغه مور سباله چې دی نو په هر کور کې موږ ته د یو استاد ضرورت دی چې هر مور چې دی نو دا د یو استاد شکل واخلي او هغه د قوم د ماشوم داسې تربیت وکړي چې سبا هغه د قوم په کار راشي، د قوم د یووالي په کار راشي، د امن په کار راشي، د پرمختګ په کار راشي. زما په خیال د مور نه بهترین استاد چې دی دا نشي کېدی. یو چې دی نو نیچر دی، فطرت، او دویم چې دی نو دا مور چې دی نو دې نه بهترین استاد چې دی دا ممکن نه ده. نو که چېرته موږ په دغه
مونږ کس کول غواړو که مونږ د خپل قوم د یووالي امن او پرمختګ فکرمند یو نو مونږ له پکار دي چې په دغه جنۍ کار وکړو چې سبا به مور کېږي. د اولې ورځې نه د دوی په تعلیم کې د نصاب کې چې دی داسې د دوی تربیت وشي د هغې په ذریعې سره چې هغه بیا راتلونکي کې زمونږ د نسل تربیت وکړي او هغه نسل چې دی نو بیا زمونږ د قوم د هسکې غړۍ سبب جوړ شي. نو زما په خیال خو چې دی نو ښځه د انسانیت لازم جز دی، د قوم لازم جز دی، د قوم د پرمختګ لازم جز دی. د زه چې د نړۍ د یووالي امن او پرمختګ دپاره د ښځو تربیت ډیر اهم دی. خو تعلیم ته استولو نه مخکې، دفتر ته استولو نه مخکې د دې ښځې تربیت چې دی د دې ځنګل دپاره هم ډیر ضروری دی. ما تاسو ته مثال درکوم که یو ازمری ولی نه وي خو هغه ته د ځنګل د دغه نه خبر نه کې او ځنګل ته دې ورواستولو نو یقین وساتئ چې سپي به یې مات کي، ګیدړان به یې مات کي، کاږه به یې را مات کي که نه. نو بهتر به دی چې مونږ د سپږو دپاره څوک چې دی نو سر ګنجې کول پرېږدو بلکې د هغې انتظام وکړو. دا سپي دا دغه چې دی دا به د دنیا په دې معاشره کې دې کې به موجود وي. دا به داسې کارونه کوي چې تا به مجبوري چې زه دا بس خپل لور خور کور کېنوم. خو که زه لور خور کور کېنوم نو زما د لور علاج به څوک کوي، زما د لور د دفتري کار به څوک کوي، سړي ته به کښېني نو هغې کې به بیا څنګه چلي. ډیر سیزونه داسې دي که نه چې هغه به ته د منې د دې نه بغیر چې دی نه اوس په ننني نظام کې چې دی داسې خو نه ممکن نه ده که نه چې څوک به شناخت کارت نه جوړوي، پاسپورټ به نه جوړوي، دغه به ننني معاشره ده دا د دې په مطابق خو به ته څه چلېږي، علاج به کوي. اوس هغه سیزونه پاتې نه دي که نه چې یاره په کورني علاجونو باندې اوس خو ډېرو خلکو ته کورنی علاج هم نه دی معلومه. نو زما په خیال چې اوس یو هر دفتر کې هر دغه کې چې دی نو په هر ډګر زمونږ لور خور چې دی هغه زمونږ د لور خور مرسته کولی شي. نو لور خور به انشاءالله چې لازم د دې قوم د یووالي امن او پرمختګ سبب جوړو او د دې لپاره به د هغوی تربیت کوو چې هغوی زمونږ د نوي نسل تربیت وکړي او زمونږ پښتون قوم چې دی نو هغه د یووالي امن او پرمختګ په لار روان وي. مننه. الله مخار لره.